14 سپاره 12 رکوع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك فتاقق سر لقليو مغردي رسولان مخاطرتا وجعلنا لهم أزواجا ويغوتم خجي ورکڑوی وزوریتا اولادا. دا بوای مشرکینو چې اعتراض کوو، یهودو به اعتراض کوو دا څنګه پیغمبر ده، دای ودونه کوي اولادونه لري، نبی خو شپه ورځ دی الله سره تعلق وي. الله وی دا خو انسان د ملائکه خو نه ده، خو انساني صفاتو کې خدای غټ مقام ورکړی. مخکینی انبیا او تاریخ وګورئ، ټول ودونه درلود که نه درلود، اولادونه یې درلود که نه، مالونه یې درلود که نه، خوراکونه یې کړه که نه، خو چې انسان په مځکه کې اوسېږي انسان ورته خدای په پیغمبر مقرر کوي. وما كان لرسول نشتا رسول لرا ان دا یأتی بآیت چې دی راتګ وکړي په کومه معجزه په خپله خوښه الا باذن الله، مګر د الله په اذن به راوړي. لکل اجل کتاب، لپاره د هر وخت د هرې حادثې خپل یو حکم ده چې پخوا لیکل شوی ده. یمحو الله ما یشاء ویثبت، محو کوي الله تعالی هغه څه چې ورته خوښه شي د محو کولو، او ثابتوي الله تعالی هغه څه چې خوښه شي ورته د ثابتولو. وعنده ام الکتاب، او د الله سره اصل د کتاب ده چې هغه علم د لوح محفوظ ده چې ټول شیان کې لیکل شوي دي. محو اثبات، چې چې شي ته د الله خوښه هغه محو کوي، چې چې شي ته خوښه د پرېښودلو هغه پرېږدي. اصل کتاب لوح محفوظ د الله سره ده. په لوح محفوظ کې ټول لیکلي دي چې انسان په ټوله زندګي کې نیکي کوي دا هم لیکلي دي، که ګناه کوي دا هم لیکلي. خو دغه عملنامه چې د ملایکې لیکي دا محو اثبات په دغو کې اوس راځي. ملایکې د انسان ګناه ولیکي، ګناه یې وکړه، ګناه یې ولیکله، خو وروسته نیک عبادت وکړه، الله په دغه عبادت چې هغه د ده صغیره ګناه ور معاف کوي. ګناه یې چې معاف کړه هغه لیکل هم د عملنامې نه میټاو کې ختمي. قیامت کې چې ملایکې بیا په ده پسې رپورټ راوړي په عملنامه کې هغه ګناه چې الله په دنیا کې ورته معاف کړی هغه ګناه بیا نه یې کړي، معاف یې کړي، الله ختم یې ګناه یې کړې کبیره خدای پاک هم دې وساتي. ولیکل شو ملایکو، خو په اخلاص یې توبه وایسته. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، الله یې هغه ګناه ختم کړي، د کتاب نه عملنامې نه یې محو کړي. لوح محفوظ کې خو لیکلي دي چې دا انسان به دا کوي، رپورټ خو ټول شته، خو چې الله یې محو کوي هغه بیا محو کړي. په نیک عمل باندې ګناه یې خدای پاک ختم کړي، نو د عملنامې نه یې ویلري کړي او پرېږدي هغه چې ورته خوښه شي. لکه اوس نیک عمل یې کړی ده، دغه نیک عمل په عملنامه کې هم شته، هلته په لوح محفوظ کې هم شته، په قیامت کې دی هغه خپل عملونه وي. خو چې چاته یې خوښه وي خوښه، او که چاته یې خوښه وي د دغه چې ګناه یې دغسې پاتې شي، ولې د شرک نه رالاندې ګناه وي چې بکې حتمي دي بخښل، که پر لاندې مشیت الهي کې دي. خو چې چاته خوښه یې معاف کوي، چې چاته خوښه نه معاف کوي. نو چې چاته یې خوښه د معاف کولو نه وي، دغه ګناه به ټولې په عملنامه کې موجود دي. په ورځ د قیامت به که صغیره ده که کبیره ده دا به ټولې ورته مخته کړي. خو بیا د الله د رحم معامله کله دغه انسان ټول شیان تر قیامته ورسېده، خو لکن په کوم عمل الله ته راضي شوی، نو بیا په قیامت کې الله د ده سره څه معامله کوي؟ ته عجب رحم د رب کریم ده. دغه انسان چې ډېرې ګناوې کړي، صغیره یې هم کړي کبیره یې هم کړي، صغیره یې هم کړي کبیره یې هم کړي، الله تعالی خپل حضور ته دربار ته وغواړي د نورو انسانانو نه را جدا کړي. چې را جدا شي الله تعالی ملایکو ته وایي دته هغه د ده عملنامه کې اکنکۍ ګناوې ورمخته کوي، هغه لویې مه ورکوي. نو ملایکې ورته دا ګناه دې کړې وه، دی وی او انکار راته څوک نشي کړی، وخت یې ورپې یادېږي، ځای یې ورپې یادېږي، هر څه او دا ګناه دې کړې وه، او دا صغیره پلانکۍ ښځې ته دې کتلي وو، او پلانکۍ هلک ته دې کتلي وو، او پلانکۍ بلډینګ ته دې په شوق باندې د دنیا په حرص کتلي وو، او پلانکۍ موټر ته دې د دنیا په حرص کتلي وو. او دا کتل صرف داسې نه دي چې ښځو ته دا دنیایي شیانو ته په رغبت کتنه
چې تا زړه مینه ورسره پیدا کېږي، خو دا معنا ده. دا به ورته وایي دی بېګو دغه انسان سره به ډار پیدا شي چې زه خو غر کېږم، خو دغه ډارېږي چې ائمه کبیرو ته یې ورپام نه شي. کبیرو ته یې ورپام نه شي، صغیرې خو را یادېږي، داسې نه چې کبیرو ته یې ورپام شي. دا صغیرې ور یادې کړي، دی اقرار کوي چې او کبیرې ور یادې نه کړي بېلکل. الله رحم ته اوس ګوره ملایکو ته وایي چې ده اقرار وکړو چې او د ما نه دا شوي دي، اوس د هرې ګناه په ځای نیکي ورته ولیکه. اول ډارېده چې ما کبیره ورته ورپام نه شي، اوس چې د ګټې ځای شو چې صغیره یې په نیکي ورته بدلوي. اولئک الذین یبدل الله سیئاتهم حسنات. نو دلته وایي ای خدای پاکه ما خو څه نورې ګناهې هم کړې وې، د کبیرو دعوهګیر شي. بیا اول د صغیرو نه ډارېدو چې د الله رحم وویني چې وربدل یې کوي په چا باندې، په نیکي باندې. وایي دا د کبیرو رسول الله په زوره ډېر نه خندل، خو په دغه وارې دومره په زوره وخندل چې دا د ځان غاښونه مبارک یې ښکاره شول. نو چاته په دنیا کې محو کړي، چا نه په یو عمل راضي شوي طریق ځای موجود وي، هلته بیا همداسې معامله ورسره وکړي. خو خدای نه خسته که چاته د نیولو اراده وه نو بیا یې عذاب وترکي. یمحو الله ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب. دا آیت مبارکه دا د مفلوج انسان کوم اندامونه چې کار پرېږدي، لاس ضعیف شي کمزوری شي، پښه ضعیفه شي کمزوری شي، په دغه باندې چې ووارې دا آیت مبارکه په ویې د مئی یې په ورځ کې 3 وارې الله تعالی یې وایي هغه مفلوج اعضا بېرته راژوندي کوي. خدای په قوت اعصابو کې، رګونو کې، پلو کې، بچش کې بېرته قوت پیدا کوي. وإما نرينك بعض الذي نعدهم، که وښیو موږ تا ته د تا په ژوند کې ځینې هغه عذاب چې موږ یې وعده کړې ده د کافرانو سره، نو وبې وینې. او نتوفینک، یا به موږ تا وفات کړو. فإنما علیک البلاغ، په تا باندې صرف د نبوت رسول و، وعلینا الحساب، نور حساب په موږ د جزا به بیا زه ورکوم په قیامت کې. اولم یرو، آیا نه ګوري دغه کافران انا ناتي الارض، چې موږ راځو ځمکې دې دی ته ننقصها، چې ورکموو من اطرافها، د اطرافونه. ټوله دنیا کافرانو 21 ځای د مسلمانانو په اختیار کې نه و. هجرت وشو مدینې منورې ته، د یو نه بعد طریقې سوکه شروع شوه. د اسلام دایره وسعه کېږي. مدینه منوره نږدې کلي بیا مشرکین وو، یهود وو. سوکه دا نږدې کلي فتوحه کېده، بنو نذیر، قینقاع، بنو قریظه، دا پسې تله. چې خیبر ته خبره ورسېده، خیبر فتح شو. دغه چې د تبوک طرف ته خبره ورسېده، مکې معظمې ته ورسېده، هغه فتح شوه. ګوره اسلام دایره وسعه کېږي، د کفارو حلقه تنګېږي. الله وایي خو د دغه عبرت واخلي. والله يحكم، الله فیصلې کوي، لا معقب لحکمه، نشته هیڅوک رد کوونکی لپاره د فیصلې دی الله تعالی. وهو سریع الحساب، دغه الله تعالی کې زر حساب کولو والا ده. وقد مکر الذین من قبلهم، په تحقیق سره فریب کوو د پخوانیو انبیاو سره هغه کافرانو چې پخوا تر دغو کافرانو تېر شوي دي. فلله المکر جمیعا، خاص الله لره جزا د مکرونو د ټولو الله به جزا ورکوي. یعلم ما تکسب کل نفس، الله عالم ده په هغه عمل چې کوي هر نفس. وسيعلم الكفار، زر د پوه بشي چې کافران لمن عقبه الدار، چې چاته د ښه خاتمه د آخرت. دوی خو ځان ښه بولي، خو په آخرت کې به پوه شي چې جنت خدای پاک چاته ورکوي، کافر ته که مسلمان ته. ويقول الذين كفروا، وایي هغه کسان چې کافران دي، لست مرسلا، ته پیغمبر نه یې. قلت ورته کفا بالله شهیدا بیني وبینکم، بس الله لوجد شاهدی ما بین ما او د تاسو کې. ومن عنده علم الكتاب، او هغه څوک چې دی غسر علم د کتاب ته هغه بس ده، چې هغه جبرائیل علیه السلام ده. یا د یهودو هغه علما چې ایمان راوړ، هغه چې ما په نبوت باندې شاهدی راکوي، بس هغه بس ته کته چې ایمان راوړي، ایمان نبوت نه منې، بس هغه د ما لپاره کافي ده.